والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم العظيم محترم سامعین ذی الحجې د میاشتې لومړنۍ عشره او د دې اولنۍ را 10 ورځې الله جل شانه په دې باندې ډېرې محبوبې او ډېرې قدرمنې دي. په دې کې مؤمن بنده کم نیکي کوي او کم نیک کار کوي، الله جل شانه ډېر زیات د قدر په نگاه سره د دې نیکۍ ته ګوري او ډېر زیات اجر او ثواب یې الله جل شانه ورکوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ارشاد را نقل کړی شوی دی چې د دې شپو عبادت او بندګي الله ته ډېره زیاته محبوبه ده. الله په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي تر دې پورې چې کوم یو انسان دې 10 شپو ورځو کې د یوې ورځې روژه وساتي، الله د یو کال په هره روژه باندې د یو کال برابر د روژو ساتلو اجر او ثواب ورکوي. او چې کوم یو انسان په 10 شپو کې الله ته طاعت عبادت او بندګي وکړي، د هرې شپې الله جل شانه د عبادت اجر او ثواب دته الله جل شانه د 83 کالو نه زیات ورکوي او د لیلة القدر او د شب قدر برابر اجر او ثواب دته ملاوي. په دې وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو یو طرف ته د روزې ساتلو او د شپې د عبادت کولو ترغیب راکړی، د دې سره رسول الله علیه الصلاۃ والسلام امت ته دا تعلیم هم کړی دی چې په دې کې د الله تصویر، د الله تحمید، د الله تکبیر او د لا اله الا الله ورد دا په دې کې ډېر زیات کوي. د سبحان الله، د الحمدلله او د الله اکبر او د لا اله الا الله د ورد زیات کوي تاسو. نو دا شپې او دا ورځې دا د الله جل شانه د طاعت او د عبادت لږ عبادت باندې الله ډېرې زیاتې بدلې ورکوي. د دې سره سره د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه د امتیانو ته دا هم هدایت ورکړی شوی چې کله د ذی الحجې میاشت داخله شي او شروع شي او تاسو کې څوک قرباني کول غواړي، نو دغه قربانۍ والا د خپل نوکونه او خپل ویښته نه علي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام امت ته دا هدایات هم فرمایي چې کله د ذی الحجې میاشت شروع شي او د چا د قربانۍ نیت وي، یعنې قرباني چا باندې واجب ده، دغه انسان د خپل نوکونه او خپل ویښته دا دې نه کټ کړي تر قربانۍ ټیمه پورې. د دې نه علاوه په دې 10 شپو ورځو کې د عرفې دا ورځ د هم د ذی الحجې دا الله ته بیا ډېره زیاته محبوبه ده او په دې کې لږ عبادت باندې الله د دې نورو ورځو نه هم زیات اجر او ثواب ورکوي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم یو انسان د عرفې د ورځې روژه وساتي، الله جل شانه به د 2 کالو ګناهونه، د یو کال تیر شوي او د یو آینده کال ګناهونه به الله جل شانه ورته معاف کوي. نو د عرفې د ورځې روژه ساتل دا الله ته ډېر زیات محبوب او ډېر زیات خوښ. نو د 9 تاریخ د ذی الحجې
یوه وظیفه هغه د روژې ساتلو ده چې په دې ورځ باندې به روژې ساتئ، ځکه الله په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي. د 2 کالو ګناهونه الله درته معاف کوي په دې باندې. د دې نه علاوه یو بل عمل د دې 9 تاریخ د ذوالحجې نه شروع کېږي، هغې ته تکبیرات تشریق ویلی کېږي. 9 تاریخ د ذوالحجې چې د عرفې ورځ ده، د دې د سحر مانځه نه تکبیرات تشریق شروع کېږي. د ذوالحجې د 14 تاریخ مازدیګره پورې 9 تاریخ د ذوالحجې نه د سحر مانځه نه واله د 14 تاریخ د ذوالحجې د مازدیګر مانځه پورې د هر مانځه نه بعد یو ځل تکبیرات تشریق ویل لا په مسلمانانو باندې واجب دي، لازم دي. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دغه تکبیرات بالکل د ذوالحجې د 9 تاریخ د سحر مانځه نه واله د 14 تاریخ د ذوالحجې د مازدیګر مانځه پورې یو ځل دا وینا د دې تکبیرات علما لیکي چې دا واجب ده. نارینه به هم د دې ورد کوي، زنانه به هم د دې ورد کوي، مسافر به هم کوي، مقیم به هم کوي، د جمع والا به هم کوي، بې جمع والا به هم یو ځل دا تکبیرات به وایي. نو د ذوالحجې د میاشتې یو خو ځان ته مستقل د هغې فضایل دي، مناقب دي، او بیا په بالخصوص د عرفې د ورځې د ډېر زیات فضایل او مناقب رسول الله علیه الصلاة والسلام امت ته ذکر کړي دي، او په دې کې بالخصوص د تکبیراتو د تشریف د دې دا وینا هم د دې عرفې د ورځې د سحر مانځه نه بعد دا شروع کېږي، او یو ځل دا تکبیرات ویل دي. نارینه به هم د دې ورد کوي، زنانه به هم کوي، که جمع سره چا مونځ وکړلو فرض هغه به هم کوي، او که بغیر د جمع وکړلو هغه به هم کوي. که په جمع کې د امام سره یو ځای سلام ګرځولی، او که د ده نه څو رکعاته تللي دي او بعد کې ځان ته سلام ګرځوي، بیا به هم دی دغه تکبیرات ورد به کوي. نارینهو دپاره حکم دا دی چې تاسو به په اوچت اواز باندې دا تکبیرات وایئ، او زنانو ته حکم دا دی چې ځان سره به وایئ. د اوچت اواز مطلب دا نه دی چې موږ به چغې وکړو، چغې ځان ته عمل دی او اوچت اواز ځان ته عمل. شریعت د چغو والو نه هم موږ منع کړي، چغې به نه وکړو او نه به د ځان سره بنګېږو، بلکې په دا شان اواز سره دا تکبیرات ویل دي چې ستا سره خوا کړي او د هغه پسې کوم کس ناست دی چې ستا اواز باندې پوه شي چې دا کس دا الفاظ وایي. دا د دې اوچت اواز دپاره ادنا مرتبه ده چې ستا سره خوا کې کوم کس دی، ستا دا الفاظ بالکل کلا او واضح واوري او هغه پې شي چې دی دا الفاظ ادا کوي. نو دا ادنا مرتبه د دې اوچت اواز باندې د تکبیراتو وینا ده. لیکن چې په کوم ځای کې موږ ته د اواز د اوچتولو د هغې حکم کېږي، نو هلته موږ خپل ځان ډېر زیات حیا نه چې یاره زه خو شرمېږم دې په اوچت اواز نه شم ویلی، نو زه به ځان سره ووایم. او چې کوم ځای د اواز د اوچتولو نه دی چې اواز ښکته کوئ، جومات کې خبرې مه کوئ، تیزې خبرې مه کوئ، اول صف کې خبرې مه کوئ. هر یو به شروع کړي وي، ځان نه به یې لوډسپیکر جوړ کړی وي، په هغې باندې دی نه شرمېږي. اول صف کې ناست اخرنی کس د ده خبرې اوري، په هغې شرم دلته نه ورځي چې شریعت د دې نه منع کړی، اسلام د دې نه منع کړی، اعمال دې د دې سره ضایع کېږي، لیکن دی په دې خبره باندې نه پوهېږي او نه پې شرمېږي. او چې کله د شریعت حکم راشي چې په اوچت اواز باندې دا تکبیرات وایه، نو دی به سر به لاندې کړي چې زه خو شرمېږم، په اوچت اواز دې نه شم ویلی. خامخا به شرمېږي چې دا الفاظو ادایګي نه درځېدله، الفاظ صحیح کا درست کا، کلمه یاده که دا کوم داسې شل سپارې ده، خو درې ټکي دي: الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر،
الله اکبر ولله الحمد. دغه درې جملې دي او د دغه دریو جملو چونکې موږ ته راځي نه موږ د دې سره شوق شته دی، د دې وجې نه د ځان سره وبنګېږو چې هر څه مو وویلې او چې نور د شریعت خلاف عمل شي نو ښه په شوق باندې لګېږو. نو برای کرم جمعات کې خبرې مه کوئ، خپل اعمال مه بربادوئ، الله مه خفه کوئ. د الله جل شانه دا نیکان بندگان چې دلته مونځ ته راغلي د الله عبادت ته راغلي هغه مه خفه کوئ. الله په دې باندې ناراضه کېږي، الله په دې باندې خفه کېږي. او چې کوم ځای کې د شریعت حکم وي نو هلته کې د نر غوندې آواز اوچتوئ. شریعت درته وینا کړې ده چې تا ته اجازت دی په اوچت آواز باندې دا تکبیرات ووایه. نو نارینهو ته دا حکم دی چې کوم نران وي هغه به په اوچت آواز وایي، ښځو ته دا حکم دی چې په پست آواز ووایه. ښځې به په پست آواز سره دا تکبیرات د ځان سره به وایي او نارینه هغه به په اوچت آواز باندې وایي. نارینه اکثر چونکې د جمع سره موضوع کی نو په دې کې لس شلو کسانو ته خو یاد وي چې تکبیرات وینا ده، نو چې هغوی شروع کړي دي نورو ته هم یاد شي. او په کور کې زنانه هغوی ته اکثر د دې شي احساس نه وي، دا کلمات هغوی ته یادېږي نه او هغوی نه دا الفاظ هیر وي. نو ښه ده بهتره ده چې په یو چاټ باندې په ښکلي انداز کې چې په کوم ځای کې کومه خبره کې زنانه مونځ کوي دا کلمات پرې ولیکئ چې کله هغه سلام ګرځوي چې د سلام ګرځولو سره د دې په دغې چاټ باندې په دې کاغذ باندې نظر ولګېږي، دې ته دا الفاظ یاد شي چې د دې الفاظو وینا هم د مانځه نه بعد ده. نو هغه الفاظ به دې ته یادېږي، دا کلمات به وایي. نو د زنانو د یاد دهانۍ دپاره دا اسانه طریقه ده چې د دغې کلماتو یو چاټ په کور کې جوړ کړئ چې په کوم ځای کې زنانه مونځ کوي هغه ځای کې دغه چاټ دغه کاغذ ولګوئ چې کله زنانه سلام ګرځوي نو د سلام ګرځولو سره د دې نظر په دغې کاغذ باندې ولګېږي، نو دوی ته به هغه کلمات را یادېږي، د دې کلماتو ورد به کوي. نو تکبیرات تشریق دا د نهم ذی الحجې د سهار مانځه نه والا د دیارلسم ذی الحجې د مازدیګر مانځه پورې د دې تکبیراتو په نارینهو په زنانو او دارنګه په مقیم او په مسافر او ځان ته مونځ کوونکي او په جمع مونځ کوونکي دې ټولو باندې د دې وینا ده. د لسم تاریخ یو اهم او بنیادی عمل هغه د قربانۍ عمل دی. قربانی د دې مشروعیت د دې تذکره شوې وه چې د آدم علیه السلام نه د دې ابتدا او شروع شوې ده او په هر امت کې دغه قربانی په مختلفو شکلونو صورتونو سره راغلی دی. د رسول الله علیه السلام چې هغوی آخرنی پیغمبر او امت د دې آخرنی امت دی، د دې په دې امت کې هم د دې قرباني دا سنت او دا طریقه شته. حضرات صحابه کرام د رسول الله علیه السلام نه یو ځل تپوس کړي چې د الله حبیب موږ دا قرباني کوو دا په کوم حیثیت او په کوم بنیاد باندې کوو، د دې وجه څه ده؟ رسول الله علیه السلام ورته فرمایي سنت ابیکم ابراهیم، دا خو ستاسو د مشر د ابراهیم علیه السلام طریقه ده، په هغې وجه باندې دا عمل کولی کېږي. حضرات صحابه کرام عرض کوي فما لنا فیها یا رسول الله، چې کله موږ د ابراهیم علیه السلام دغه سنت او دا طریقه ژوندي کوو نو موږ ته به څه میلاویږي؟ رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې د هر ویښته په بدل او په عوض کې الله جل شانه به درته یو نیکي درکوي. د کوم څاروي قرباني دی چې کړې ده د دغې څاروي په بدن باندې چې څومره ویښته دي د هر ویښته په بدل کې به الله تا ته یو نیکي درکوي. بیا حضرات صحابه کرام عرض کوي چې د الله حبیبه من خو د دې ګډانو هم قرباني کوو او د ګډانو په دې بدن او په چمړه باندې سرمنه باندې خو وړی وي،
او د دې وړۍ دا یو تار دا خو ډېر زیات نری دی نو د دې په باره کې څه حکم دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې د هرې وړۍ په بدل کې به هم الله جل شانه تاسو یو نیکي کم از کم درکوي دارنګه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام امت ته د دې خبرې بشارت او زیر ذکر کوي چې د اختر د ورځې په اعمالو کې د ټولو نه محبوب ترین خوښترین عمل الله ته هغه د قربانۍ د څاروي وینې تویول دي د اختر په ورځ باندې الله جل شانه په نیز باندې د ټولو نه غوره او بهتر عمل او الله ته خوښ عمل هغه د قربانۍ په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې د قربانۍ د څاروي وینې تویول دي دا وی الله ته ډېر زیات خوښ چې کله وی دا انسان د خپل څاروي دا وینه تویې او څاروی حلالوي د دې څاروي دا وینه لا په ځمکه نه پرېوتي چې الله جل شانه د ده دا وینه قبوله کړي او د ده دا قرباني الله قبوله کړي وي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ای زما امتیانو چې کله الله ته ستا دا عمل دومره محبوب دی الله ته دومره خوښ دی چې تا دا د څاروي وینه د ځمکې ته نه ده رسېدلې او الله د هغې د قبولیت اعلان فرمایلی دی چې ستا د طرف نه دا قرباني ما قبوله کړه فطیبو بها نفسا د زړه په خوشحالۍ باندې دغې قربانۍ لره وکئ د زړه د خوشحالۍ نه دا قرباني کوئ او د زړه نه دا قرباني کوئ بوج یې په ځان باندې مه ګڼئ روایاتو کې راځي چې د ټولو نه غوره او بهتره قرباني اغلاها هغه ده چې د ټولو نه ګرانه وي واسمنها او هغه چې ښه سربه وي او وانفسها هغه قرباني ډېره غوره او بهتره ده چې ډېره ښکلې وي چې د شکل او صورت نه هم ښکلې مزېداره وي هېڅ قسمه عیب پکې نه وي چې نه په سترګو کې عیب وي نه په غوږونو کې عیب وي نه په لکۍ کې عیب وي نه د هغې په خپو کې څه عیب او نقصان وي او نه په بدن کې څه عیب وي چې اعلی وي او ښایسته او ښکلې وي او ګرانه وي دا شان قرباني الله جل شانه ته ډېره زیاته خوښه او الله ته ډېره زیاته محبوبه ده او پکار دا ده چې مؤمن بنده ډېر په شوق او ډېر په مینه باندې د اعلی نه اعلی څاروی د الله په نوم باندې ورکړي ولې ځکه چې په دې دنیا کې هم چې کله یو انسان د دنیا د عهدې په لحاظ سره یو لوی سړي خوا ته ځي نو هغه ته معمولي تحفه نه وړي بلکې دې ګرځېږي چې کوم د ښه نه ښه اعلی نه اعلی تحفه درته میلاویږي هغه ورکوي چې دا صاحب له ډېر خوشحاله شي نو د دې دنیا وړۍ عهده ورسره ده د هغه وړې عهدې ته دومره خیال او لحاظ کې او الله جل شانه خو د دې ټولو کائناتو پیدا کوونکی دی الله دا هر څه پیدا کړي دي الله ته زما او ستا د قربانو ضرورت نشته لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم نه الله جل شانه ته د دې د وینو ضرورت او حاجت شته نه د دې د غوښو ضرورت او حاجت شته الله زما او ستا د زړه اخلاص ته ګوري او د زړه د اخلاص دا په ظاهر سره معلومېدلی شي چې کم یو انسان کم یو قرباني کوي نو اکثر خلک یې پسې خالي دومره چې غاړه مو پې خلاصه شي هلکه الله ته خو ستا د قربانۍ ضرورت نشته دی نه الله ته د غوښو ضرورت شته دی ولې ته داسې کوې ښه نه ښه اعلی نه اعلی او د ښکلې نه ښکلې قرباني د الله جل شانه په نوم باندې کوئ ځکه الله ډېر په مینه درنه قبلوي نو چې الله یې په مینه قبلوي پکار دا ده چې موږ په دې کې نور هم زیات کوشش وکړو نو د دې ورځو د اعمالو کې یو عمل هغه ده چې د چا قربانۍ نیت دی خپل نوکونه او خپل ویښته نه کټ کول بل د دې ورځو د روژو او د شپې د عبادت کولو اهتمام کول بالخصوص د نهم ذوالحجې د روژې د دې اهتمام کول او بیا د قربانۍ اهتمام چې اعلی نه اعلی ښه نه ښه قیمتي نه قیمتي ښکلې نه ښکلې څاروی هغه د قربانۍ لپاره منتخب کړلی شي د حضرات صحابه کرامو د تابعینو د هغوی د عادت ده او چې دوی به ډېر وخت قرباني کور کې ساتله او ښایسته خوراک به یې پرې کولو څاروی به یې ښه مزېدار د قربانۍ دپاره تیارولو
अल्लाह जल्ल शाहू ज़मन न कबूल की, अल्लाह जल्ल शाहू दे रसूलुल्लाह